کم پریدم او غټانو او د پشکال چندخانو سربو دا مې هغه ورځ په مردان کې سربو ته ووی چې زه والله که تاسو پریدم چې تاسو نه ما درې ټیمه ممنعي نه وي ممنعي به درنه وباسم چې تا دا زموږ چاټۍ په خېټې پورې تړلې څنګه ده زما خېټه شته نشته لږ غټ خدای دې لپاره پیدا کړم چې خدای ته دا پته وه چې دا به داسې چغې وایي چې بیړي به غر کېږي که تاسو مانده راشي که نه دا زما عمره چغه یو مانده ووهئ چې درې ټیزه اچوئ ورسره نو دا لږ غټې په دې پیدا کړم چې دې چغو لفټي تاسو خیال راغی نن سینټ کې شریعت بل جوړ 50 نکتې غل نه د لاس غوڅ شي که نه په اسمبلی کې 250 ممبران 15 پکې ملیان ملا به اوازو کې 15 به راپاسي چې جی لاس کې غوڅ 215 به راپاسي چې نه دی غوڅي دا یو شک نه دی غوڅي یو کال به دا باسوش ادشي ندشي اسمبلی غیر معینه مدت کے لیے ملتوی شپږ میاشتې پس به بیا پې باسي کال به په دې تېر شي 2/3 اکثریت خلاصه کوي چې بیړي به د شیخ غرکشي مسترد بشي چې به اسمبلی نه مني نو زه څه وکړم بل شیخ به پیش شي چې زناکار د سنګسار شي که نه ملیان به یو دي شي دي 215 به راپاسي چې نه یاره په دې کې څه دي څه چل شوی چې سنګساروي غریب skin to skin there is no sin کالجیانو پکې شته skin to skin there is no sin خیر دی که نه څه شو یو سړی کور ته راغی ښځې سره سړی پروت ویل دا ولې هغې دا دی د تره زوی دی ویل ښه خیر دی خپل سړی دی ته پوه شي زناکار دې سنګسار شي نه یاره دا ولې څه شي خیر دی مونږ له خو چل هم راځي که نه دا اسقاط دایره هم لیدلې ده همره چې کېدي اب لیدلې ده مونږ هم کوو ښار کې دغه وګورئ د فرض و له واجب و له سنت و له مستحب و له منظوراتو بلکې جميع حقوق د باري تعالی چې لازم شوي په ذمه د حاضر متوفا د حین تر بلوغه د وخت تر مرګه پورې خایږي د شانه د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې به ورځلې فوت شي دا کلام الله سره د جميع مالیته چې غبن فاحشه او متاع قلیله دی په هیله د اسقاط سره ما تا ته در بخلی خو چې ما له راوبخلو زه کت چې پاڅېدم ویل ولې مال خو تا ما ته وبخل بس خبر خلاصه شوه ویل کېنم اره دا هیله ده مال والله کې کېنم بس الان دې غوټه او قرآن منډې مې چې ما مخکې منډې کوي یا پسې را منډې دې خوا وګوره ضمن المؤمنین خیره د شانه خایږي د شانه د مسلمانو سره چې اکثر به ادا کړي نو ته به دلیل دا چې ضمن المؤمنین خیره که نه په مسلمان به د خیر ګمان کوي په هغه مسلمان به د خیر ګمان کوي چې د موره پیدا وي او تر مرګه پورې تا لیدلی نه وي ما په خبره پوهېږي مجتهد صاحب دا دومره غټ پټکی د ګډوی دی په سر د سپین د ململ کېنولی دی ګډوی دی په سر کېنولی دی هغه مسلمان به د خیر ګمان کوي چې تا لیدلی نه وي چې یو سړی د موره پیدا دی زما په مخ کې قبر ته راغی او د ښځن طلاق بچی دی نه یې لمونځ کړی نه یې اودس کړی قرآن ته یې کنځل کړي ملا ته د خنزیر نه بد لګېدو او هغه راته په کټ کې پروت دی او زه لاندې په قرآن باندې وایم چې خایږي د شانه د مسلمانو سره چې اکثر به ادا کړي دا هیله ده که دا دوکه ده دا هیله ده هیله خو به هغه چاله کوي چې هلکه یو سړی پروت دی هلکه مسلمان دی جنازه یې کوي کېدی شي که نه یو سړی ما ته معلوم دی یو غټ سنډه نواب مړو په پېښور کې په قبر زه ولاړم اواز داسې چې ټول ووایي چې دا ښه سړی دی زه ترې راپاڅېدم مال په ارام کښېنئ د ده نه لوی ارامي بل وونه اوس چې مونږ پې واپس شو دا به په څلور بولي په قبر کې دا ښه سړی
خر ته به زه ښه سړی دی نو زما عزیزانو ټول چکر د خېټې دی جګړه د خېټې ده قرآن او حدیث کې هیڅ اختلاف نشته دی خو وګورئ مړې سنت طریقه هغه ده خیر القرون وایي دا طالبان قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مړه چې د پیغمبر په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی بیا د ابوبکر عمر عثمان علي په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی دا سنت طریقه ده د دې نه پاخوا نور څه چې دي دا ګوره طریقه سنت نه ده ټیک شو نن په دې خپلې لور ته دې ګوره ښځه به دې کیني هلک میندې خویندې راغلي ښه خورو نو څه به غواړي اته سره نکریزي دوه دړی د خاور تیل او دومره ده او راوړی به څنګه په ډولکو په تماشو جوړه نه د کیم خواب ولې دا زما لور صخره ده ښځه دې ورمخکې کړي تاله راشي شیخ سنت صاحب څه به غواړي یاره جي شیخ صاحب وایي شیخ دا شیخان راول مردارو نو تاسو پرېږدم شیخ صاحب یاره یو درې منه وریجې او یو دوه ټیمه غوړي او داسې ورسره بس نور زه خدای دپاره مې در کړې ده تا خدای کور وان کړه تا خدای بیړي غر کړه که خدای دپاره مې ور کړې ده چې درې منه وریجې او دوه ټیمه غوړي پې غواړي دا ستاسو زامن دی خو وګورئ بجلیګر ملا دوه لوڼه واده کړي دي دوه لوڼه دا به م واورئ ستاسو د دې طرف ماته یو خط راغلی و چې بجلیګر ملا چې دی په کور کې ټلویزیون دی او لوڼه چې دي په کالج کې سبق وایي او پلانې کوي ډنګرې کوي که نه راشئ وګورئ که بجلیګر ملا هم د بوټونه والا تر ضیاءالحق پورې د وزیر په دفتر کې لیدلی ګیره تې کله کوي ټیک شو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د پاکستان حکومت دا ثابته کړه چې بجلیګر ملا هم دومره څه ورکړي دي ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا لور په پهلي جماعت کې هم چېرته په ټوکو کې داخله شوي نو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا په کور کې هم ټلویزیون ولیدو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي خلاصه شوه نو ځان نه ګیرې کله کوي په خره سواره شو تاسو خیال راغی عرض مې دا چې هغه ورځ رانه چا ووې ویره ده ته دومره بد وې د حکومت پسې تا نیسي ولې نه مال زه بد نه ویم خدایم بې خو باسه نصیحت ورته کوم او بل دا حکومت ډېر هوښیار دی قیوم خان چیف منسټر د صوبه سرحد زه یې ونیوم یو کال یې د شب قدر قلعه کې قید کړی وم جنازه مې وکړه ایوب خان نیولی وم تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی تلارو یې لیکلي تیرے جانے کے بعد تیری یاد ایوب خان هغه سړی و چې عایدي قوانین یې جوړ کړي وو ملیان ورسره ونښته او دا یې پکې لیکلي وو چې ښځه به پاسي مېړه ته به وایي چې یو دوه درې طلاق دې کړي دا قانون ایوب خان جوړ کړی مال خوند یې لا دا دی چې مونږ سپین ګیرو ته دا ښځې را پاسي چې زه ته بوډا شو کور دې وران شه طلاقي مې کړې دا ټول زاړه یې والله کې یو هم پرېښی دی ټول یې طلاقولی دا علي قوانین صدر ایوب جوړ کړي الله دې غلام غوث هزاروي او مفتی محمود خدای دې ولا بهتر جنت ورکړي ورسره ونښته علما ورسره ونښته علي قوانین یې ولا تس نس ستا په ملک نن چې د قادیانیت نوم څوکلي خلکو له الټي ورځي دا د مولانا یوسف بنوري مولانا غلام غوث هزاروي عطا الله شاه بخاري شانور شاه کشمیری مفتی محمود برکت دی زما په خبره پوهېږئ دا د هغوی برکت دی چې نن قادیانیت نوم څوک الټي والا ورځي نو قیوم خان نیولی وم یو کال یې قید ایوب خان بیا ونیوم د پېښور جیل کې اچولی وم خدای مړ کو جنازه مې وکړه صدر یحیی نیولی وم په مارشالله کې چې پیش یې کړمه 4,000 روپۍ جرم کړم په جیل کې اچولی وم لاړو مردار شو جنازه مې وکړه ورپسې بوټو خان ونیومه د پېښور په جیل کې هم بیا هریپور جیل ته واستولم ګورنر را پسې ټلیفون وکړه چې تر اوسه مال والله کې دروزه ویل ولې مال په دې جیل کې دا قیدیان